او یو ورور دا پوښتنه کړې ده چې که یو څوک یو چاته په حالت د غصې کې یا په حالت د درد کې ښکنځل کوي او بل څوک بیا په مزاق کې په مسخرو کې یو چاته بد الفاظ وایي ښکنځل ورته کوي، آیا د دې ګناه سره یو رقم ده که فرق لري؟ الجواب بالله التوفیق. محترمو، ښکنځل په اسلام کې انتهایی بد او قبیح عمل دی او نبی صلی الله علیه وسلم دا د ښکنځلو کوونکی منافقو کې بللی دی او دا یې منافقانه طرز بللی دی. د مسلمان د شان سره دا نه ښایي چې هغه دغه منافقانه طرز اختیار کړي. په بخاري شریف او په مسلم شریف کې حدیث راځي، نبی صلی الله علیه وسلم دا ښکنځل د منافق سړي علامه او نښه بللې ده. نو لهذا دا که په حالت د درد و غصې کې، که په حالت د مسخرو د ګفې و د مزاق کې وي، ګناه یو رقم ده. د دې بدو الفاظو او د ښکنځلو څخه ځان ساتل پکار دي. ملګرو، په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو، زموږ دا پوسټونه تر نور ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.